السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم ملګرو چې ټول بروغ او جوړ خوشاله بوي. بیا هم له ټیکنیکل زدکړې چینل څخه په ډیر زیات خوندوره ویډیو کې راغلی یم. ګرانو ملګرو ستاسو لپاره مې نن ډیر خوندور اپلیکیشن راوړی دی. ملګرو څنګه کولی شئ چې موږ خپل غږ چینج کړو. ملګرو خپل ملګرو ته په واتس اپ یا په میسنجر کې ولیږو. ډیره خوندوره طریقه ده. ویډیو تر پای وګورئ. ویډیو مه سکیپ کوئ تر څو چې په ویډیو باندې پیل وکړو. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې هغه ملګري چې زموږ د یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست نو په مهرباني سره زما د یوټیوب چینل سبسګرائب کړئ او خوا کې د غنټۍ نشان ته زور ورکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هره ویډیو تاسو ته په وخت سره ورسیږي. او ویډیو لایک کړئ. که زموږ دا ویډیو څوک په پیج ګوري نو مهرباني سره وګورئ زموږ پیج هم لایک کړئ. د سره راځئ ملګرو چې ویډیو باندې پیل وکړو. ملګرو هغه لپاره تاسو دا اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ د پلی سٹور څخه. کله هغه ځای څخه تاسو نشئ ډاونلوډ کوئ ډسکرپشن کې مې لینک درته اچولی. له هغه ځای څخه تاسو ډیر په راحته ډاونلوډ کولی شئ. نو ملګرو دا به تاسو اوپن کړئ. ملګرو چې کله مې اوپن کړئ تاسو په د شنه علامه باندې کلیک وکړئ. ملګرو تاسو بیا دلته ملګرو تاسو ته درې غږ کوي. ملګرو دلته د ماشوم غږ هم چینج کولی شئ، د ښځینه غږ هم ورته کولی شئ ملګرو، او نارینه. ملګرو زه اوس په مین باندې کلیک وکړم. ملګرو تاسو کله ملګرو دلته درې اپشن درکوي. ملګرو دلته تاسو ته د باندې ریکارډ کولی شئ. دلته ملګرو چاته ډایرکټ میسج کې هم لیږلی شئ او داسې ملګرو تاسو ثبتولی هم شئ. ملګرو چې کله تاسو ریکارډ کوئ نو تاسو په د ریکارډر باندې به کلیک وکړئ. ریکارډر باندې مې چې کله کلیک وکړو ملګرو نو تاسو ملګرو په د سره اپشن باندې ګورئ. تاسو ته په د باندې به کلیک وکړئ. ملګرو تاسو دلته ملګرو ډن دی او اګریو د ملګرو په اګریو باندې به تاسو کلیک وکړئ. ملګرو اوس خو زما ثبت نه کیږي، هلته زما د سکرین ریکارډر چلان دی. نو تاسو په دغه طریقه تاسو خپل ثبت کولی شئ. نو ملګرو په دې طریقه تاسو کولی شئ. نو دا ویډیو ملګرو هیله لرم چې دا ویډیو مو خوښ شوي. که مو خوښ وي نور ملګرو سره خامخا شیر کړئ او زما د یوټیوب چینل لازمي سبسګرائب کړئ. تر بلې ویډیو چې زه راځم د الله په امان.